کوټګره تا چې کم منتر کړی دی اوس یې په څه ناسا سره کړی دی مونږ یې روژې سره روژه نیولې مونږ یې اختر سره اختر کړی او ستا انتظار دومره بېخوده کړمه د ماسخوتن مونځ مې سهار کړی دی السلام علیکم ملګرو زیر حیون یم او تاسو ګورئ درشل ډیجیټل ټي وي څنګه چې تاسو ته معلومه چې درشل ډیجیټل ټي وي دغه ادبي پروګرامونه تاسو لرلي او داسې ادبي شخصیات تاسو سره مخاطب کوي چې د هغې تعلق د شعر او ادب سره نو په دغه کې پیژندلی شوي نوم نن سبا د میډیا ښایست د میډیا شهزاده خالد نواز صاحب له راغلي یو د هغې کلي ته خالد نواز صاحب په خپل ټي وي کې راته ډېر زیات پخیر راغلی وایو هرکلی درته وایو او ډېره مننه م کوو چې ټایم هم راکړو څه شعرونه به درنه اورو ډېره زیاته مننه اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه وزیره چې راغلی او دومره د لرې سر نه دلته موږ دپاره راغلی زموږ کلي ته زنده باد نو شعرونو ته به راشم وزیره چې ارشاد بیا خو دیاړي شوه عبادت که شو جنت تپاره عبادت وکړی خو خالق ته نزدېکت تپاره واه که د 5 روپو بګوان قبلوي سوال د انسان بیا یې زه هم راوړم خپل ځان ته ضرورت تپاره زما بچي چې قتلېدل نو تا دورې کولې منتخب کړی ته لا چاوي سیاست تپاره تا په خاطر مې هر سړي ته سر په خپو کې کېښود ما خپل عزت خاورې کړو یاره ستا عزت تپاره سږ کال شروع دې کړه بنګله او دا دې جوړه هم شوه ما ځواني خاورې کړه په کور د خاورې چت تپاره د محبت معنی زما په خیال کې دغه ده چې غم ته اوږه ورکول د بل د تهنیت تپاره د تور خامار خولې نه مرغۍ ویستل څه ګپ خو نه دی ژوند به په داو لګوي د بل د مصیبت تپاره اوس به د زړه په کور د هر وخت زلزلې به راځي حوصله کلکه کړه د یار د رقابت تپاره کور ته مې هغه لار نږدې د ویښته باد ته پرېږده په دې راځم استاد زلفو د نګهت دپاره اوس به پر یاد ملازم اوری راته غوږ به نیسئ وړاندې کېدی سله زموږ د امامت تپاره زما د چم خلک سخت وخت کې په شا تیښته کوي په وړاندې هم ځي خو نفرت منافقت تپاره شوخي مزه کوي غزل کې خو صحه ده پورې په کار د کار شعر کې د ختم نبوت تپاره راتللې مننه جي راتللې ډېرې به موقع راتللې ډېرې طریقې خو یارېدم خالق نه ما محنت ځکه وکړو ژوند کې د دولت تپاره مننه جي او خالد په سپینو اننګو کې د خدای ذات ته ګوري شمار یې کړی دا کتل ثواب کې آخرت تپاره وی دا ممکن نه ده خوشحالۍ کې چې مې کال شروع شي او ډېر پرې بد لږم ما ته چال پسې بل چال شروع شي که راکوی عذاب دوزخ کې ما ته یار راولی د سترګو رب کې به شي تېر چې وصال شروع شي مننه جو نن د جابر بادشاه په وړاندې چې خولې نه پرانځئ سبا به څه کوئ فتنه چې د دجال شروع شي تا پسې داسې لیونی شم چې دنیا خبر شوه اوس چې په لار تېر شم صفت ستا د جمال شروع شي یا خو مې روح پسې ستا روح د مقبرې نه راځي یا خو چې شپه شي نو خبرې کوي دیوال شروع شي خلک دولت د کامیابۍ وړمبۍ پوڼۍ ګړي خو زه ویم مالدار چې شي نو وخت یې د زوال شروع شي مننه جي او چې د بل حق خورې هسې سر سجدې ته مه ټیټوه قبلیږي هله مال چې ګېډې ته حلال شروع شي د غفلت خوب باندې پښتون داسې اوده پروت دی چې راویښ به نه شي کازان بیا د بلال شروع شي او چا ورته پام نه ځي خالد چې ځان له یار ترې جوړ کړم ورپسې خلک شي جادو پرې د بنګال شروع شي ډېر خیال خلک شي جادو پرې د بنګال شروع ډېر خیال